دوی نظریات دي کوم داسې دا باید موږ منفي خواته به ونه ځو. پاکستان ته د امرالله صالح غوسه خو متقي د عمران خان نه ننګه وکړه. دا چې څنګه نو جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وایي چې د انجونو د تعلیم په هکله د عمران خان څرګندونې افغانانو ته سپکاوی نه دی. هغه یادې څرګندونې له اسلام آباد څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال له خبریالانو سره کړي دي. د نوموړي په خبره د عمران خان خبرې توهین آمیزه نه وي او دا خبرې د نوموړي شخصي نظر دی. د متقي یادې څرګندونې د افغانانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوي او د پوښتنې په توګه وایي چې آیا عمران خان په OIC کې په شخصي توګه خبرې کول کې د یو حکومت په استازیتوب. حبیب رحمان لودین لیکلي ښه خبره ده چې هر کس خپل نظر وړاندې کوي خو د بل د هیواد پر ضد د هیڅ هیواد مشر د داسې شخصي نظر ورکولو حق نه لري. نو دا هم یوه پخه خبره چا کړې چې غلام د خپل بادار کور کې کله د پاچاهۍ خبرې کولی شي کله عزت لري ځکه غلام خو غلام وي. د تاجکستان ولسمشر صرف دومره ویلي و چې ټول شموله حکومت جوړ کړي هغه مو لاسوهنه بلله او پاکستان ته هیڅ نشي ویلی. امرالله صالح لیکلي په افغانستان کې یوه بې تعلیمه ناپوهه ټولنه چې له یو همغږي او عصري اداري سیستم څخه برخمنه نه وي د پاکستان له ستراتیژیکو پلانونو څخه ده. دې هدف ته د رسیدلو او د خپل هیواد د تګلارې د دوام لپاره عمران خان وویل چې له تعلیم سره مخالفت د افغاني ټولنې د دودونو او ځانګړتیاو برخه ده. دوی کلونه ویلي چې طالبان غواړي د افغاني ټولنې یو حقیقت شي او بالاخره د افغاني ټولنې ستراتیژیک او امنیتي ارمانونه په حقیقت بدل کړل. اوس دوی د نورو برخو په لټه کې دي. د دغو منافقانه څرګندونو په وړاندې د افغانانو مقاومت هڅونکی دی او زموږ د ملت د بیدارۍ ښکارندویي کوي. په ورته وخت کې دا هم باید هیر نشي چې د پاکستان د اهدافو ترلاسه کولو وسیله طالبان دي. طالبان د پاکستان نیابتي ملیشې دي. نو د طالبانو پر وړاندې مقاومت په هره ممکنه توګه باید هیر نشي.